سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نن سهار په یوه کور کې د یوې چاودنې له امله 3 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وایي تر اوسه یې دغه چاودنې نوعیت او د وژل شویو کسانو هویت روښانه نه دی، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. له دې سره سم ویل کېږي په یاد کور کې ترهګر اوسېدل او وژل شوي او ټپیان شوي کسان هم ترهګر دي. د ننګرهار په مرکز کې پوهنې ریاست ته نږدې 3 ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول. د دغه ولایت د رسنیو دفتر مسؤل وایي نن سهار نږدې 10 بجې لومړی یو ځانمرګي بریدګر د پوهنې ریاست مخې ته خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه او تر هغې وروسته دویم ځانمرګي بریدګر چې غوښتل په یاده سیمه کې ته پوهنځي ته ننوځي، خو د افغان ځواکونو له لوري په نښه او په ټپي حالت کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې او دریم یې د افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي له پیښې وروسته په سیمه کې یو موټر بم هم د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف او شنډ کړی شوی دی. له دې سره سم د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې هم د یوې چاودنې له امله 12 تنه ټپیان شول. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د میرزادین په سیمه کې د یوې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 8 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. دغه نښته نن سهار وختي د یادې ولسوالۍ په بډم کندې سیمه کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ ترسره شوې ده. د پکتیا د والي ویاند وایي په دې پیښه کې یو پاڅون کوونکی هم وژل شوی او دمګړی په ساحه کې وضعیت آرامه دی. د چین ولسمشر په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند ملاتړ وکړ او دا چې طالبانو دغه اوربند هرکلی کړی دی د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر بللی دی. شي جینګ پینګ تېره ورځ له خپل افغان سیال سره په کتنه کې همداراز وویل موږ باید هڅې وکړو چې دوه اړخیزې اړیکې مو لا پیاوړې شي او دا د بیجینګ لپاره یو اساسي اصل دی چې له افغانستان سره همکاري پراخې کړو څو په دغه هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. په دې کتنه کې چې د شانګهای غونډې په څنډه کې ترسره شوه ولسمشر غني هم په ډاډ کړه چې موږ د سولې هدف ته نږدې یو، خو د ملګرو هیوادونو همکاري به دغه هدف ته موږ نور هم نږدې کړي. او 15 کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانی وایي دغه کسان د روانې اونۍ په اوږدو کې د وسلوالو غلاو، قتل، جنسي تیریو او د ناقانونه وسلو د لیږد په تور نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو دوسیې به ډېر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.